أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ټول پاکستانیانو ورونو پښتنو جټانو پنجابیانو بلوچیانو سندیانو ټول سلام کوم. سلام نه بعد دا خبره درته کوم ستاسو هر سړی په خپله مټه باندې زور وکړي. دلته ما یو ورور راغلی دی له سعودي دی وایي چې ما ډېرې پیسې وګټلې یو ښه دې ګټلې دي خدای دې تا په نصیب کړي نو دی یو 125 یې کړی دی بیا یې داسې راته وغیرئ ویسټاټ یې راته بیا داسې وخاندې پې وایي تا خو نه راباندې لورېږي دا موټرسایکلان بیا یې یو چیرې 10-15 کسل یو کسل یې 200 بلاکونه راوړي دي کته کندې دیوال یې ړنګ ده هغه یې جوړول نن یې ماته کوي وایي ها موږ خو داسې بادشاهي مینده کړه موږ خو بلاکونه راوړي دي موږ خو 125 موټرسایکل یې کړي دي نو تا هېڅ شی دغه نه راباندې لورېږي تا ته خو زور درکوي تا باندې خو اور بلیږي موږ خو داسې بادشاهي میندلې ده اروې نن سبا نو داسې حال ده نن سبا داسې حال ده چې ورور د پیسې وګټي هغه به تا ته پیغورونه درکوي تا غربت درته پیغور ده ما ته خپل غربت پیغور ده الحمدلله مخته ښې پیسې وې اوس سره غریب یم سره انسان ده دریاب په یوه مستۍ کې نه وي کله کریاب وي کله دریاب بوژندې خیز یو وخت ټیم د خدای پې راوست نو اوس دوی راپورې خاندي خندا یې راپورې کوي هغه یې راپسې جوړ کړي دي دا نن سبا داسې بد حال ده ورور درته پیغورونه درکوي نږدې چې درشي ورونه خپل ورونه سکه ورونه چې دا کلي ما راولو کړي وو او ګلیو کې به راته ولاړ وو ما به له ټکه سپېشل دلته یو مس ورور هم دغه ته به مې پیسې ورکولې دې ته به مې رالټلې هیلې به مې ګلیو کې پیسې ورکړې خرچې به مې ما برداشت کولې نن چې 15 روپۍ مې کړې نن ما ته پیغورونه راکوي ته خو سپی یې بې غیرته یې د اوس یې په کور ناست یې یوه روپۍ نسه درځي تا موږ باندې زړه تنګ ده موږ باندې دې نه لورېږي هاو دي او داو دي ښځو تر مخ دا ټینګ ټینګ کېږي او د هغه کوي های مسلمان وروره دا حال ده مسلمان تر دا حاله رالو چې خپل ورور باندې زړه تنګېږي چې دا ښه ده چې غریب سو د ښه دغه د خاوره خمیر سي اته ولی له زمانو سره به دې وغایم په دا سپینه ژره به دا کور کې کش کم څوک به دې راځي خلاصوي ولې چې د سره 2 پیسې راغلي ما اوس کشوي هر یو ښځو تر مخ دا ټینګ ټینګ راته کېږي او دا ښځې دور دور ګرځي او دی دا ټینګ ټینګ پورته راته غورځېدو یارګي د وخته راپور خندل ما دا زوی سره جګړه وه زوی مې دورې منډې کړو په ګلۍ کې دی تا له پلار سره کړي دي تا سره به اوس دغسې کېږي هسې به در سره کېږي اوس مې وغولې ښه در باندې راغله اوس به دې زمانه غیي ته ودره لا د ټیم پاته ده په کمپیوټر کې مې درته اچولي دي اروې ما په دغه کمپیوټر کې درته اچولي دي ولې 100 روپۍ مې دې کړې ما غریب یم غریب ته هر سړی په کمپیوټرو کې اچوي او خبر سئ ورور هیلې مه کوئ ورونه دښمنان دي نن سبا چې غریب سي ورور د دښمن ده نو مضبوط سئ تکړه سئ خپلې مزدوریانې کوئ دغه بار ملکونه درته ډېر درته ښه دي په دا بار ملکو کې مسافري کوئ خپلې روپۍ ګټئ نن سبا چې وایي جس کې ګرداڼې اوس کې کملې سیاڼې ساسه پیسې ډېرې دي هر سړی د زوی یم د ورور دی د تربور دی د عزیز دی د کلیوال دی د هر شی دی که دې هغه نه وو پیسه نه وه در سره قسم ده که دې څوک خیرات ته وبولي مړۍ ته دې نه بولي سړي دې نه بولي ما باندې را تېرېږي د زیبي نه ما تر مخ تېرېږي لګیا دي سره یو خو سعودي تللی ده یو ورور خو سعودي تللی ده خلک مړه خو دا بل له ښار ورسره ده بل له ښار پسې چټۍ له ښار ولې چې خو سره ګډ دي هغه سره هغه کوي موږ سپینې خیلې موږ ناست دغه سره ناست یو څوک پوښتنه را باندې کوي مخته زمانه کې ویلي نه وو وایي ډک سره غواړي غریبان څوک پوښتنه نه بیا کوي دا ویډیو به خامخا چاته ورسېږي ټول مسلمان ورونه سره وویښئ اروې ما له دا سوي زړه دا خبرې درته کړي دي دا سمې راته ونیسه چې ما ویني دا خلک مې وویني چې دغه باندې څه حال تېرېږي ورونه مې دښمنان دي ټول چار طرفه قسم قسم پیغورونه راکوي خاص کر د ښځو ته پیغورونه راکوي او بلې درته وایي راځه په 1500 روپۍ دا ټوله چرۍ وکینده او د ښځو لیټرنان هم را جوړ کړه اوس به زه د ښځو لاټران ور جوړوم خبر سئ تاسې هر وایي بار ملکو والا تکړه سئ تر ځان غازغي وکاروئ میانات وکوئ موږ پلار به ویل وایي د نر غوندې وګټه د نر غوندې وخوره د ورور د خدای مکه مزور کنې غول به دې درکې نري کې یو ګوله مړۍ درکوي هلته مرکې وي هغې وې ما ته ویل امین زوی مې راغی هیلې راشه زویه
انا دغه زوی مې راځي منډې کړو ورونو پیغورونه راکول کته چېنه کته دا خلک یو وویني دغه زوی مې منډې کړو ما له صاحب چې منډې کړې وای دا داسې به کړي تا پلانه کړي دا ډینګه دي کړي هېڅ مې نه دي کړي ورونه دوستو سر ته زه ورسره ناست وم پلار نو مې دماغ ایوب چیر د ایوب راوغواړئ زه په هغو شپو کې نیستي اخیستی وم ټک ته ولاړم ما 5 روپۍ مندې کړم خامخا د پلار سره به ناست یم الحمدلله قرآن تلاوتونه مې پې کوله اوس مې زده ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليه ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا چې کوه د خدای یو مسلمان سره نه کوي لکه ما سره چې کېږي خو ما د الله په لوري د خدای په امان السلام علیکم